الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیر دوه درسونو کې چې مونږ صرف د سیدنا یوسف صدیق علیه الصلاة والسلام د سیرت مبارکه ورکړه، په هغې کې هم دا خبره وکړه چې کله چې زلیخا سرچپه شوله او د یوسف علیه السلام سره د مورولۍ په ځای باندې جنسي تعلق قایمول غوښتل، د هغې نه وروسته فوتیفار عزیز مصر او د مشاورینو په مشوره باندې یوسف علیه السلام بندي کو او زندان ته واچولو. بس الله پاک په زندان کې دته خاص یو کار او وظیفه ور سره هلته دا څومره کسان چې په دې زندان کې ودی بالکل د خپل ځان عاشقان او ګرویده کړه، هغوی ټولو ایمان پرې راوړلو. الله پاک چې دته کله نبوت ورکړي، حتی د زندان ساتونکي او دا چې هغه د ټول ملګري شو، یو خاص نظم و ډسپلین، یو خاص انتظام هلته راوستو. د زندان نه د ګلانو باغچه جوړه کړه، بلکې یو تربیتګاه یو مدرسې ته جوړه کړله. الله عزوجل فیصله وکړه چې یوسف علیه السلام نور میدان ته راوباسي او د هغه دانایي او حکمت او هغه چې هغه خپل هغه ته رسېدلي وو اصطلاح سره مقام ته. نو ځکه الله عزوجل د هغې وخت باچا چې کوم یو د مخکې مونږ ویلې چې ځینې مفسرینو د هغه نوم ریان لیکلی، ځینو نوم لیکلی اپوپس لیکلی دی، او ځینو نوم هغه لیکلی دی امیر هوتپ څلورم. په هر صورت دا کوم باچا چې و دې خوب ولیدلو چې و ډېرې ډنګرې غواګانې راشي، ډېرې سربه او څاګ غواګانې وخوري او وچ وږي راشي او لانده وږي خوري. بیا هغه خلکو نه پوښتنه وکړه، هېڅ چا هم جواب ورنه شو کړی. بالاخره هغه کوم ساقي چې د یوسف علیه السلام د خوب په نتیجه کې خلاص شوی و، هغه ورته په یاد شو چې اوه ما د یوسف ویلي و چې ما ور یاد کړه باچا ته. تقریبا دې کې د مفسرینو هغه راغلي دي چې لسونه نیولې ته 1400 کالونو پر یوسف علیه السلام دلته وخت تېر کې په دې هغه کې په دې زندان کې. په هر صورت چې کله دې سړي ته ور په یاد شو، بس دستي یې باچا و د هغه نه اجازه وغوښته که ماته اجازه زه به په منډه زندان ته لاړ شم. داسې یو سړی دی په دې شیانو ډېر ښه پوهېږي. را منډه یې کړه، بس زندان ته راغی، ورته ویل ایها الصدیق ای زما ملګريه دوست، دغسې خوب باچا لیدلی دی. نو هغه ورته ویل چې دا خو صحیح خوب دی، 2 کاله به بالکل پرېماني یي، هر څه به یې بارانونه به یې فصلونه به یې هر څه به میوه به یې. د هغې نه وروسته کاله به 2 کاله سخته وچکالي راځي، دا څه تاسو ذخیر کړي ټول به خوري. نو هغه چې ډنګر غویان قحطي ده او دا سربه غویان چې دي فرېماني دي نعمتونو ده، او دا وچ وږي چې دا قحطي ده او دا چې بس. او بل چل دی دا دی چې تاسو به دا ټول شیان چې دی 2 کلونو کې پرېمانۍ کې کېږي، دا به ټول څه چې خورئ هغه خورئ، باقي به ذخیره کوئ. نو بس بیا به تاسو ته مشکل نه وي. نو باچا چې دې نه خبر شو، ویلی دستي پسې سړی ولېږي، راولئ دا څومره د حکمت خاوند دی. او ورته وایي چې تر هغه زه نه وځم، په ما باندې خو تور تړلی شوی، زه خو دلته د یو مجرم په حیث دلته راوستلی شوی یم، تر څو چې دا مسله تصفیه شوي نه، زما براعت نه وي ثابت شوی، تر هغه زه د زندان نه وځم. ولې زه واچولم په دې ځای کې؟ څه خبره وه؟ اصلي خبره خو دا هغه ځکه دا اتهام په ما نه دی، د ما په رسالت باندې دا اتهام واردېږي. بس اجي لاړو. نو ښځې راوغوښتې، ټولې ښځې چې په دې هغه کې شریکې وې، په دې دسیسه او په دې توطیه کې ټولې راوغوښتې، ټولو ویلې چې بالکل موږ په ده باندې د ذرې قدر شک هم نه لرو، موږ ته کتلي نه دي، نو موږ به څه شک پرې وکړو؟ ټیټو سترګو باندې راغلو، ټیټو سترګو باندې وته، نو موږ خواهشات وکړه، ورغلو، ورسره کېناستو، هغه شو، هېڅ تر اخره پورې دی د چا مطالبې ته تسلیم نه شو. ځکه خو دی په دې جرم باندې هغه ته لاړلو، زندان ته لاړلو. بس باچا چې کله پوه شو ښځې ټولې بندیانې کړې،
او بس خلک پسې ولېږل چې ورته ووایي چې تا برأت موږ ته بالکل ثابت شو. بس یوسف علیه السلام یې راوستو. بیا هغه د خوب تعبیر یې د ټولو چارواکو دا څه چې د حکومت هغه و بلکې د بتخانې مشران او هغه معبرین چې و دا ټول یې راوغوښته. یو ځل بیا ورته هغه خپل خوب وړاندې کړي، هېڅ هم تعبیر ونه شو کړی. نو یوسف علیه السلام د ټول دربار په مخ کې ټول خلکو مخ کې بهترین تعبیر چې بالکل هغه خپل هغه معبرین هم په هغې باندې هغه وکړي چې بالکل بهترین تعبیر دی چې د وچو غواګانو د ډنګرو وچو د ضعیفو غواګانو نه مطلب قحطي ده او د سربو غواګانو نه مطلب فراواني ده. نو بس دا هغه یې وکړي. د هغې نه وروسته نو پاچا پوه شو دا خو ډېر هغه سړی دی. نو چې بس ته د سر د نن نه به زموږ مشاور هم او وزیر زراعت او هغه هم یې. خو د هغې نه وروسته چې کله دغه وشوې چې که ته څه مطالبه لرې چې دا دوه خبرې لرم، یو دا چې دا ښځې دې ټولې خوشې شي، ځکه دا ما ورسره څه کار دی. هغه ورته دا خو ستا په هغه باندې موږ بندیانې کړو چې تا سره تا ته اتهام تړلی او تا باندې هغه کول. هغه ویل چې نه زه د خدمت او د رحمت دپاره الله پاک رالېږلی یم، زه د زحمت دپاره د خلکو نه یم رالېږل شوی، ما ټولې بخلي دي. او هغه زاویرا کې چې کوم زندان کې چې کوم محبس کې زما سره کسان دي هم ټول را خوښه کوي. بالکل د هغوی زه ضمانت کوم ټول انشاءالله داسې تربیه شوي دي چې اخلاص او صداقت او د وطن او د هغه سره مینه ده، د هغې بالکل زه ضمانت کوم هم را خلاص کړو، ټول اخلاص شو. نو د دې نه وروسته یوسف علیه السلام د پاچا د خوا نه د ملک د خوا نه، ملک فرعون نه بلکې ملک د خوا نه د مشاور هم شو او وزیر د خزانه او وزیر د زراعت هم شو. نو بس د اختیارات بیا ورکړه، حتی ورته وویل چې ته اختیارات لري چې هر ځای کې څنګه کوي. او قرآن عظیم شان کې باقاعده په دې هغه کې راځي چې د دې نه وروسته موږ الله پاک وایي چې موږ د په د مصر په ځمکه کې داسې اختیار ورکړي چې هر ځای د غوښتل هلته هغه کولی شو. پاچا هم فرمان ورکړي چې ته پوهېږې او کار دې پوهېږي. نو بس د دې نه وروسته یوسف علیه السلام شروع هغه وکړه. نو همدغه وخت د هغه د آبادۍ کلونه و چې دا کوم یوسف علیه السلام دا خوب چې پاچا لیدلی او تعبیر کړی و. نو بس همدې نه دستي کار شروع کړه. هغه کسان چې کوم یو زندان کې ورسره و هغه ټول په دې مختلفو وظیفو باندې وګمارل چې تاسو ټول مصر کې، اول دا چې ټول مصر کې تاسو ځمکې معلومه کړي څومره ځمکې دي، څومره کرکیله کې دی چې څومره خلکو سره غله شته چې هغه تخمونه وکړو. یوسف علیه السلام دا خبره وکړه چې تاسو په هر ځای کې کوي انشاءالله هغې ځای کې به څه مشکل نه وي، بس هغه کېږي. دا اووه کاله تاسو هر چې دا حتی د تیږې په سر و د غر په سر یې ونکې هلته به مشین کېږي. نو بیا دا هغه ټول مصر ټول ولایتونو ته خبره ولېږلو چې هر څوک دی هغه وکړي، که چېرته تخم یې چا سر نه کېږي بس تخم موږ ورکوو چې دا تخم وکرئ. او بل دا دی چې دا یو خبره وه چې ټول باید وکرل شي. دویمه خبره دا وه چې دا ټول غنم باید هر ولایت کې ځان ته موږ هغوی ته هغه جوړوو سړې خونې لکه دا سردخانې چې ورته ویل کېږي کولډ سټور چې موږ تاسو ورته وایي. بدبختي دا ده چې د یوسف علیه السلام نه تر اوسه پورې موږ باندې څومره کلونه تېر شوي، زموږ په دې وطن کې په میلیاردونو ډالره کومکونه راغله، خو بدبختانه موږ په دې وطن کې تر اوسه پورې دا شی لکه د عنقا غوندې شی دی، بس خلک یې نوم اورېدلی کولډ سټور او سړې خونې خوشتنه موجود نشته. هسې لکه سړی چې یو قصه اورېدلي د یوسف علیه السلام نه تر اوسه پورې په زرګونو کلونه وته په هغې وخت کې دا ټکنالوژي وه او دا شی وه. او اوس بدبختانه چې ځان ته مفکرین وایي خو بس دا شی نشته. دا غټه بدبختي دی موږ او تاسو په دې وطن کې دا ده چې هېڅ څوک د وطن د دې غریبو خلکو په غم کې او په خدمت کې نه. دا ډېره د بدبختۍ خبره ده. د هغه زرګونه کلونه مخکې دا شی و او چې ځان ته غټ خلک وایي چې موږ نه پوهې خلک نشته، هغه بدبختان دا کار نه کوي. دا ډېره د بدبختۍ او دغه خبره د موږ ته د سیرت یو خبره ده چې د یوسف علیه السلام سیرت کې ډېرې مهم خبرې د چارواکو دپاره شته دی چې کوم واکداران دي واکمنان دي هغوی باید د دغه سیرت نه پیروي وکړي، نه د امریکا نه د لندن نه د غرب نه، بلکې د دغه سیرت نه پیروي وکړي چې هغه د خپل خلکو دپاره څه خدمت کړي. انشاءالله وروسته د خبرې ټولې راځي او دا د چارواکو دپاره که ما خبرې اوري نو هغوی دپاره د عبرت خبره ده او د خدمت خبره ده. که دوی دغه شیان عملي کړي قسم په خدای چې دا ټول ملت به د دوی پسې ودرېږي او دې ته بیا ضرورت نه وي چې دوی په بنګرونو کې او د دیوالونو تر شا شپې وکړي راودي وځي سم میدان ته دې راوځي څوک ملاقات څه ورته وایي که دوی خدمت وکړي. نو یوسف علیه السلام د دې نه بعد دا خبره یو وکړه. دویمه خبره دا وکړه چې که څوک تخم نه لري تخم موږ ورکوو. بل امر یې دا وکړه چې په ټول ولایتونو کې د سردخونې یا کولډ سټور چې ورته ویل چې دا شیان ساتل کېږي پکې دا دې جوړې شي باقاعده. او په کوم ځای کې چې مرکز منفس په دې ځای کې غټ هغه جوړ کړه ځکه دا مرکز دلته به د خلکو مراجعه ډېره وه. د کار دې پلان یې جوړ کړه، خپل یې نقشه واچوله باقاعده او هغې باندې کارونه شروع شو. او د دې نه بعد اعلان وکړه چې دا غنم چې کوم
یو دي څومره چې تاسو په کاریږي د خوراک دپاره هغه وساتئ ځان سره، باقي متبقي ټول موږ ته راوړئ، موږ به تاسو ته باقاعده سند درکو چې دغه سړي موږ ته دونه غنم وسپارل، بیا به موږ تاسو ته مفت درکو چې چا موږ ته راکړه، او چې که چا تسلیم نه کړه کیدای شي خپل یې وساتي، خو موږ د هغې ضمانت نه کوو بیا چې که خراب شو کار څه شو بلا توره به چې دوی خپل کار دی موږ بیا غنم هغه سړي ته نه ورکوو. او بلې خبره دا وکړه دلته خو د پیسو مسله مو ځکه دا دونه غټ سردخونې یا سړې خونې یا پر اصطلاح سره کولډ سټورونه چې جوړېدي خو ډېرې پیسې او مصارف پکار دي، نو دوی اعلان وکړ دا ډېر د حکمت خبره وه، 18 نقاط اقتصادي پروګرام یوسف علیه السلام وړاندې کړ د خپل قوم د خپل ملت د مصر ته، او هغې کې یو خبره دا وه چې هر چا چې د یو کال مالیات اوس موږ ته راکړه د دې ضروریاتو د پوره کولو دپاره، دا ضرورت د تاسو دپاره دي بل چا دپاره خو نه د ملت دپاره دي، نو که د یو کال مالیات چا راکړه موږ به د 2 کاله مالیات ورته معاف کړو، که چا 2 کاله راکړه 4 کاله مالیات یې معاف دی، که چا 3 کاله راکړه 6 کاله مالیات به معافي، دا به او دا به موږ سره وشو. بس خلک ویلې چې دې نه ښه خبره چې د هر سړي بس مالیات راوړله، چا د 1 کال چا 2 کاله چا 3 کاله، هلته به ورقه ورکړه چې دې سړي 6 کاله مالیات معاف شو، د ډېرو پیسې راغلې، او بس دستي کارونه شروع شو، زراعت هم شروع شو، مالداري هم شروع شو، بس دا سردخونې هم شروع شو، دا ټول شیان شروع شو. بس دا کوم فصل چې دوی کرلی و الله پاک داسې برکت او داسې هغه پکې واچولو چې دا ټول مصر بس تک شین شو، میوې هر څه، او بس فصلونه وشو، نو هغې به چې څونه ضرورت و هغه به راوړل او ساتل به ځان سره، باقي برخه به راوړل، دلته به دوی تسلیم ورکړي چې دې سړي دومره شیان موږ ته تسلیم کړي. دلته هغه کسان چې بت پرستان و او د توحید خلاف و د یوسف علیه السلام خلاف، نو هغوی بس توطیې او دسیسې او هر څه جوړ کړه، خو په ټولو کې الله پاک ناکام کړه، او هغوی دا خلک دې ته تشویقول چې تاسو دوی ته غنم مه ورکوئ، دا څه معلوم دی چې دونه کلونه بعد به څه کېږي، تاسو شی ورکوئ. ځینو بتخانو والا چې کوم یو بت پرستان هغوی د ځان دپاره په خپلو زویونو کې دا شیان ذخیره کړه چې موږ تا ته چېرته درکو، په تا باندې چېرته اعتماد لرو، هسې د ده د ضد په خاطر یې دا کار کوله. دا 1 کاله یوسف علیه السلام په همدې کې تېر کړه، ټول ولایتونو کې سردخونې او سړې خونې او کولډ سټور چې ورته کې ساتل کېږي هلته یې جوړ کړه، ښه انتظام. دا څومره کسان چې د سره په دې هغه کې په دې محبس کې د ټول په مختلفو منطقو کې ځای په ځای کړه، بس ښه پوره انتظام یې ونیو، ښه شیان یې ټول مکمل ذخیره کړه 1 کاله پوره. په دې 2 کالونو کې دوی ښه کافي ذخیره چې څومره سردخونې یا په اصطلاح سره دا سړي هغه یې جوړې کړې کولډ سټورونه دی ټول ډک کړه ښه پرېمانه، او خلک هم ځان سره او ښه ځان په اصطلاح هغه کې 1 کاله چې پوره شوه، نو 1 کاله نه بعد یوسف علیه السلام ته الله پاک وحی وکړه چې د دې نښه به دا وي چې باران به ودرېږي، او د باران د ودرېدو سره یو بله نښه به دا وي چې خلک به یو د ناڅاپه چې دا کله کوم ورځې نه دغه شروع کېږي په اصطلاح سره خلک به د لوږې احساس وکړي، دا به نښه وي. بس چې کله هغه د رواني او د فصل او د نعمتونو او دا شیان وخت تېر شو او 2 کاله پوره شو او قحط شروع کېدو، نو بس الله پاک د خلکو یو دم ولږه ورته پیدا کړه چې بس خلکو هر سړي ویلې چې زه وږی، نو بس یوسف علیه السلام ویل چې دی نښه ده، همدغې نه شروع شو بس قحط. نو یوسف علیه السلام 2-3 کارونه وکړه اوس د قحط په شروع کې. یو خبره دا وکړه چې هر سړی د صرف هغه خپل خوراکي شیان چې کوم یو دي دا د نیمایي ته راولي، یعنې څونه چې مخکې خوړه نیم دی کې دا ټوله ورځ کې یو ځل یا نهایت 2 ځلې ډوډۍ که خوري، زیاته دي نه خوري، خپل هغه دې کوي چې احتیاط دې کوي چې بیا داسې نه چې کم شي، او خپل یې څه وکړه. ګوره دې ته ډېر مهمه خبره د موږ چارواکو دپاره دا ده، یوسف علیه السلام د دې نه 2 کارونه وکړه. یو دا چې په ټوله شپه ورځ کې صرف یو وخت خوراک، یو دا یې وکړه. دویمه خبره دا وکړه چې روژې شروع کړي باقاعده. د موږ تاسو په دې سیرت کتابونو کې طبقات ابن سعد ډېر مشهور کتاب دی، هغه کې دا خبره لیکلې چې یوسف علیه السلام روژې شروع کړې. نو کوم چارواکي چې د سر هغه ورته وي چې د خدای پیغمبره، نو تا به دې ډوډۍ د تا به دې خوراک خو څه نه کېږي چې ته ډېر وخورې، بس 1 کیلو 2 کیلو به وخورې، داسې یو څه غلاګانې دي، څه مصیبتونه دي، څومره اداري فساد دی، څومره رشوتونه دي، څومره شیان دي، او څومره هغه مشکلات خلک لري، لوږې نه خلک غریبانان د یو وخت ډوډۍ نه لري. د هغې نه ځکه خبره چې دی په خپله په ګېډه موړ دی، د ته ښه هر شی میلاویږي، زیات په لکونو په میلیونونو ډالر پیسې د ذخیره کړي، نو د بل چا د غم نه څه خبر دی. تر څو چې دوی وږي نه شي، تر څو چې دوی ته مصیبت پیدا نه شي، تر هغه پورې دوی احساس د خلکو نه کوي، بې احساسه خلک دي. یوسف علیه السلام ډېره ګلالۍ خبره وکړه، ډېر د حکمت خبره وکړه چې که زه په ګېډه موړ شم نو د غریبو او د لوږو خلکو احساس به بیا د چا سره پیدا شي. نو دغه د چارواکو دپاره دغه د حکمت خبره او د کمال او د منلو خبره او د عملي کولو خبره دغه ده. نو بس روژې هم شروع کړې او خپل خوراک یې بیخي کم کړي.
یعنې یو وخت صرف خوراک خو نور ساعت به وخت چا یو نیم وخت چا یو وخت خو د خپله په ځان باندې دا پابندي ولګه چې دې نه بعد به ما زندګي دغسې او ګرځېدو به دې خلکو باندې او خلک به عقیده د ټولو شیانو لیدنه به خپله کوله به دی به خپله ګرځو چې داسې نه چې هغه وشي به چې کله دا خبره شروع شوه نو بس هغه څه چې خلکو لرل خو څه خوراکونه خو یې ساتلي وو هغه یې وکړه بس دلته قحط شروع شو چې قحط شروع شو بس یوسف علیه السلام په ټولو ځایونو کې چې کوم یو ذخیره خانې جوړې کړې وې او سړې خونې او کولډ سټورونه د هغې ځای نه امر وکړ چې هلته دا غنم لږ لږ روباسئ اصل ده داسې کړي وو چې د اووه کلونه څونه قحطي وه د هر کال لپاره بیل بیل حساب جوړ کړی و دغه اول کال د فصلونه اول کال په یو سردخانه کې ساتلي وو خونه کې هغې باندې لیکلي اول نمبر د دې نه دویم کال په دویم هغه کې ساتلي وو او په دریم تر اووه کلونو پورې د هر کال ذخیره جدا معلوم دا د اول کال دا دویم کال دریم کال نو چې کله د قحط اول کال راغی نو اوله سردخانه چې د اول کال شیان پکې ساتل شوي هغه یې راوسپړل دروازې خلاصې کړې دې ته خاص کړکۍ پرېښې وې خاص هغه ورته پرېښې وو نو هغه یې راایستل او هغه به یې غوبل کول هغې وخت خو دا شیان ترې نو غوبل کول به یې میده کول به به خلک راتله او هغوی ته به ګوره دلته دوه کارونه وو یو کار دا چا غنم راوړي او دلته یې ذخیره کړي وو هغوی سره خو سند بیا راوړو بس بیا به هغه په حساب نو خلکو طبیعي خبره ده اول کال چې چا راوړي وو فرزندونه یې راوړي هماغونه به یې دته لږ بیا ورکول ټول یو ځل نه ورکول ځکه دوی ساتل هلته خلکو ته مشکل و نو بس بیا وخت په وخت باندې یو څټه چې هغه اوښ باندې سړی باروي هغه یو سړي ته بیا ورکول چې دا وړه ځان سره چاته لږ و چاته زیات چې څونه به ضرورت و هغې ته یې ورکول دا یو خلک و چې چا غنم تحویل کړي وو اول کال کې نو د هغه اول سردخانه چې کله خلاص کړي همغې نه به خلکو ته توزیع کول دا یو جز و دویمه خبره دا وه چې کومو خلکو غنم نه و راوړي او تحویل کړي نه و هغوی ته به په پیسو ورکول خرڅول خو خرڅولو کې بالکل مناسب نرخ داسې نرخ نه و چې ډېر جګ نرخ داسې مناسب نرخ دوی ته ورکولو چې هغوی دریم خلک هغه خلک و چې هغوی ښه مالدار و ښه پیسه دار و ښه هغه و هغوی ته به په جګ نرخ ورکول حتی یو په دوه چندې ورکول چې هغوی غنم نه و تحویل کړي ښه پریمانه ځمکې یې لرلې هغه یې لرل هسې لرل خو ظالمانو د ضد یا د ناپوهه هر شی چې و هغوی غنم بالکل نه و ورکړي چې نه یې ورکړي هغوی ته به دوه چنده باندې ورخرڅول چې تاسو هغې وخت کې ولې دا کار نه کول تاسو خو دا زما خبره بالکل منله نه ظالمانو سل ځلې مې درته ویلې چې ګوره قحط راځي او تاسو هسې ګپ لګولو چې دا دروغ وایي او دا کوي اوس ورته ټینګ شئ هغې باندې به په دوه چنده خرڅول چې پرېږده چې دا مالونه هم د خلکو نه په مختلفو طریقو ګټلي په رشوتونو په غصب او په هغه باندې دا زور د نه وځي بس هغه کې نو دا طریقه وه درېیمه طریقه دا وه چې دا اول کلونه کې نه بلکې وروسته وه چې کله خلک دونه شو چې پیسې مسې ورسره خلاص شوې نو هغوی ته بیا ویل چې صحیح ده بچې څه غویان لري اوښان لري ځمکې لري هر څه چې لري بس راوړئ موږ ته خالي خاص سند راکوئ غوا دې تا سري پسه دې تا سري اوښ دې تا سري مال دې تا سري صرف سند به دې موږ سري دا د حکومت مال دی او تاسو به راکوئ جایدادونه هر شی چې موږ یې د ناخلو کور خو صرف سند به راکوئ پکې کور هم ستاسو چې مالونه هم ستاسو پسونه هم ستاسو وزې هم ستاسو اوښان هم ستاسو غویان هم ستاسو صرف موږ ته سند راکوئ چې دا زموږ دی دا هغه دا و چې دا ټول خلک په منظم طریقه باندې مثلا سره دا کار سم شي نو بس اول کال چې کله راغی ډېر ښه په ترتیب سره ټول خلکو ته مکمل نظام جوړ شو چې چا غنم راوړي هغوی ته مفت ورکول چا چې غنم نه وروړي په مناسب نرخ غریبو خلکو د عامو خلکو ته ورکول داسې خلک هم وو چې هغوی بالکل هغه نه لرل نه یې غنم ورکړي وو نه یې پیسې لرلې غلامان و یا نور خلک و غریبانان هغوی ته بیا مفت ورکول لږ بیا ورکول چې څونه هغه بیا سنجول چې اوس یو دوه درې څو کسان دي هماغو کسان اندازه به لږ د میاشتې یا یوې نیم میاشتې یا څلوېښت ورځې دونه به ورکول داسې نه چې بیخي ورباندې مشکلات پیښ کړي داسې طریقه اختیار نو اول کال تېر شو دویم کال راغی کله چې دویم کال راغی دا قحط مفسرینو کرامو دا خبره بالکل لیکلې ټولو چې دا قحط یوازې په مصر کې نه و بلکې ام تر فلسطین نو شام د منطقو چې دا نږدې شاوخوا خلک اوسېدل د ټولو باندې دا قحط راغی نو عیناً قحط چې په مصر کې راغلی عیناً قحط په کنعان کې یعنې دا اوس چې فلسطین دی په دې کې هم دا خبره راغله بس الله پاک یو دم اوبه و چې واوره ونه شي اوبه ونه شي باران ونه شي اوبه خود نه خوټېږي هغې وخت خو دا ټویلونه میولونه دا شیان نو بس دا هر څه وچ شوه بس کنعان کې مشکل پیدا شو هغه ځای کې چې حضرت سیدنا یعقوب علیه السلام د هغه زمن او د هغه خاندان ډېر قوم اوسېدلو هلته نو هغه خلک هم یو دم هغه شو خو دلته په دې وخت کې د مصر نه خلک خو دله راتله تجارت و خلک راغله چې په مصر کې داسې باچا راغلی عزیز مصر دی او داسې هغوی دا نور خلکو د سره خبر نه و هغوی غنم ذخیره کړي او خلکو ته په پیسو باندې ورکوي او وایي دا خلک چې خبر شو نو مفسرینو کرامو دا خبر لیکي چې په دویم کال د قحطۍ باندې اول کال نه دویم کال ځکه اول کال څه ګزاره مزاره پخواني څه پاتې و هغه یې خوړل
نو بس دا دویم کال چې راغی بس په کنعان کې خلک هغه شو قحطۍ سره مخامخ شو او کوم فصلونه چې کرلي وو چې باران ونه شو نو فصل خو ټول په باران او په اوبو باندې کېږي نو بس دوی پسې هغه شو اوازه چې راغله نو یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام کورنۍ ورونه او یعقوب علیه السلام دې نه خبر شو دا چې هغه د کنعان نور خلک هم روان شو ویل چې موږ ځو د مصر نه غله راوړو نو بس یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ورور ته ورته ویل چې بس تاسو ځان برابر کې څه پیسې مېسې څه چې لري هغه واخلئ ځان سره لاړ شئ مصر ته کېدای شي څه خو راوړئ بس دوی لس ورونه ټول لس ورونه یوسف علیه السلام خو بیچاره هلته د مړ کړی و د دوی په خبره باندې خرڅ کړی و بنیامین چې و هغې وخت کې لا برابر و نو هغه یعقوب علیه السلام ځان سره پرېښود چې دا دې ما سره دلته خدمت کوي او بلکې په اعتباره و چې دا ورونه یا بل ورور ورکې دا به هم سبا ورکې داسې به شي نو بس هسې ظاهرا خبره ورته ونه کړه خو ورته ویل تاسو لاړ شئ دی به ما سره دلته ما خدمت کوي ما سره څوک نشته نو لس واړه ورونه روبین و شمون و اشر و اجاد و نفتالي و دا ټول چې دا ټول روان شو یهودا بس صرف ابن امین پاتې شولو نو دا لاس ورونه دې ځنه څه پیسې مېسې چې ورسره وي خواري ماري چې کړې وه هغې ټولې ځان سره واخیستې بس روان شو ځان سره یې اوښان او مقچرې او دا شیان روان کړل لاړه مصر ته ورسېده نو مصر ته چې ورسېده په دې وخت یو کار شوی و یوسف علیه السلام د خپلو پیرادارانو ته ټولو ته ویلي وو چې ګوره که د کنعان نه ځکه دی خو پیدا چې په کنعان په دې ټولو منطقو کې وچکالي دغه ته د الله پاک پیغمبر وحی ورته شوی وه نو پیدو هغوی د پیرادارانو ته ویل چې که ګوره کنعان نه خلک راغله او داسې خلک راغله چې څو ورونه د یو پلار زامني نو ما به خبر کوي په دې باندې بلکې لیست دوی به لیست باقاعده غوښتو ټولو دروازې ته ورته ویلې چې هر څوک راځي د هغوی لیست اخلی څوک دي پلانکۍ ولا د پلانکي کلي د پلانکي ځای اوسېدونکي نو هغه لیست یې ما ته په اصطلاح سره را رسوئ دی دې په خاطر کړو چې که ما ورونه راشي چې بیا زه پرې خبر شم داسې نه وي چې هغه نه بس دا دویم کال باندې شو چې کله کنعان کې خلک خبر شو نو یعقوب علیه السلام زامن ته ورته ویل تاسو لاړ شئ بس دویم د کاروان په صورت باندې را روان شو راغله مصر ته چې کله را ورسېده نو دروازې والا خو تیار مخکې نه پوه او بلکې تعامل یې همداسې و چې هر څوک به راتله نو هلته به یې نومونه په یو هغه کې لیکل لیست کې به یې لیکل ته څوک یې نو چې بس د یوسف علیه السلام ورونه راغله نومونه یې نوشته کړه فرضاً لاوي دی روبین دی او شمون دی او نفتالي دی او دان دی او پلانکۍ دی او اشر دی نو دا نومونه یې نوشته کړه لس واړه ولد یو سړي یعقوب علیه السلام نوم لیکلی و چې مونږ ټول د یعقوب علیه السلام زامن دا لیست هم شو بس خلاص شو دا لیست والا راغی ایسته دا لیست یې راوړلو لیست یې راوړو یعقوب یوسف علیه السلام ته کېښو چې هغوی لیستونه به ټول مطالعه کول دا د پلانکۍ ځای دی د پلانکۍ چې وایي کتل چې ګوره سر لیکل شوي کنعان یو ګروپ راغلی دی او لس خلک دي لس واړه ورونه دي د یعقوب علیه السلام زامن ښه پوه شو چې ورونه مې راورسېدل ازدستي هغه کوم هغه چې و هغه پیردار چې هغه ته ورته ویلې چې داسې وکړه لاړ شه دا خلک ما ته راوله دوی سره ما څه کار دی نو خو خاص یې مېلمانخانې ته راوسته خو ځان یې ورته ښکاره نه کړې نو هلته یې ویوړه اول دوی ته خوراک مراک ډوډۍ موډۍ دا شیان ورکړه چې بیچارهګان په قحط ځپلي خلک دي د هغې نه وروسته بیا خپل ځان برابر کړه اوس ورغی هلته ورسره کېناسته دوی تاسو کوم ځای یې ورته ویل چې مونږ خو د کنعان اوسېدونکي څه نومېږي نوم پلانکۍ خو خپل ورونه یې وکړم د چا زامن وی چې داسې مونږ الله پاک پیغمبر یعقوب علیه السلام نو د هغه زامن یو ښه نو څنګه راغلي دلته د هغه دپاره خو نه راغلی چې یو د لس کسان ټول راخوڅي شوي او ځوانان تکړه خلک دا څه شر غوبل جوړ نه کوي چې نه مونږ د انبیاو خاندان ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام مونږ کې شر مسله بیخي نشته دی خو بس قحطي راغله او لږې پیسې هم راوړي چې تاسو که مونږ غوښتي هغه ویلې صحیح ده ښه تاسو څو ورونه یې غوښتي چې مونږ خو ټول وو 12 ورونه یو ورور مشر یو ورور هم کشری و هغه یوسف نومېدل هغه لیوه وخوړو د ویلې چې خدای مخلوق کړه لیوه چېرته خوړلی دی مخامخ درته ناست دی خو تاسو وایئ چې لیوه خوړلی دی بل ورور هم د همغه یوسف ورور بنیامین نومېږي هغه پلار وساتلو ځان سره چې ما سره په دې خدمت کې دا باقي مونږ ټول دلته راغلي هغه ته ښه نو یوسف علیه السلام ورته ویل صحیح ده خو ګورئ هغه ورور ځان سره راولی نو تاسو اوس 11 ورونه راغلي اوس خو تاسو ته 10 باره موږ درکوو ځکه چې لاس یې تاسو 11 خو نشو درکولی تاسو ته نو هغه ورور هم ځان سره راولي د هغه بار به هم ځان سره ویسي نو بیا به تاسو ته ښه پوره هغه ورشو ګوره موږ څنګه هغه خلک یو ډوډۍ موډۍ خدمت او مهمانداري هم وکړله نو بس یو 2 ورځې نور هم ځان سره ستانه کړه ښه هغه یې کړه او د هغې نه وروسته بس رخصت کړه چې رخصت یې کړه په دې وخت کې د رخصت په وخت کې خو دوی یوسف علیه السلام په دې پوهېدلو چې دا خلک خو په هغې ځای کې هغه نشته عاید نشته سرمایه نشته نو دا خلک به بیچارهګان چې دویم ځل راځي چې شیخ لا شي نو څه به کوي
بس یوسف علیه السلام خپل خاص خلکو ته چې کوم یو خاص خلک وو هغوی ته یې ورته ویلې چې دا دوی پیسې واخلئ ټولې، خو چې کله تله نو بیا د هر یو ته د خپل شی به د خپل بار کې ورکېدی، په هغه بورۍ کې ورته ننباسي خپلې پیسې چې بیا راشي. او دی ورباندې شرط کېښو، شرط یې ورباندې کېښو چې بل ورور بنیامین چې نومي به راولی کرام نه وستو، یو خو به دا چې دا یو بار هم نه درکو بلکې یو هم هېڅ هم نه درکوو تاسو ته، بس ټول به بیا محروم وي. نو چې بس دوی روان شول لاړه هلته چې ورسېده نو ډېر زیات خوشحاله شو، مهمانداري ورکړه او 10 مغې هم ورکړه. بس حتی یو روایت کې دا راځي چې یوسف علیه السلام چې کله ورونه رخصتېدل نو د خوراک او څښاک دپاره یې څه شیان خوراکي مواد هم ورسره برابر کړه، دی هم ورکړه چې دا خو غنم دي، دا غنم خو تاسو نه شئ خوړلی. نو بس وړه مړه چې کوم شی د خوراک شي هغه ورته برابر کړي، هغې ورکړي. او څه د څه لږ لږ پیسې د خرڅ دپاره هم ورکړي چې لاره کې خامخا ضرورت پېښېږي چې تاسو شی پرې واخلئ. نو ډېر ښه هغې ورسره وکړي. نو بس دوی روان شو. او دا پیسې مفسرینو دا لیکلي چې دا پیسې چې کوم یو د بیرته ورکړي دا د خپل مال د طرف نه ورکړي. او یوسف علیه السلام خو وزیر د خزانې و، دارایي او عاید خو بیا څه لرلو، نو د هغې نه خپل جیب نه په اصطلاح سره دا پیسې هغه کړلې وایستلې. نو بس دوی روان شو. چې کله روان شو بس کنعان ته چې ورسېده ډېر په خوشحالۍ باندې داسې په خوشحالۍ لاړه. هلته چې څنګه ورسېده یعقوب علیه السلام ته ورته ویل چې موږ خو ډېر هغه وکړه او سړي خو ډېر موږ ډېر زیات عزت او قدر وکړې، موږ یې مېلمانه کړو داسې وکړه، خو یو شرط یې په موږ کې خو هغه شرط ډېر خطرناک دی. ویل څه شرط در باندې کړ؟ ویل چې بل ورور به هم راولئ، کرام وستو نو د هغه بار به هم در سره اضافه شي، او کرام نه وستو د سره به هېڅ هم نه درکوو، زه به مخامخ بس دا شی. هغه ویل چې دا څه مصیبت ککړ شو، دا خو هغه خو په زړه کې پیدا چې که د ورونه ته مې دا سړی وسپارو دا پرې دا مړ کوي، دا هم نه پرېږدي، دا خو ظالمان دي. بس دغسې د حسد او د کینې په وجه به دوی داسې هغه ته رسېدلي دي. نو بس ورته وایي چې نه کېږي، هر څه چې کېږي بس نه پرېږدم در سره، هېڅ پرېږده چې لوږې نه مړ کېږو که هر څه کېږو، بس دا زوی در سره نه پرېږده. ځکه هغه بې اعتباره و، د خلکو دومره بې اعتباره کار کړی چې بې اعتباره کړي وو. نو بس آخر دوی خو چرګان چې دا څه لانجه ککړ شو، پلار هم نه مني و، هغه هلته شرط ایښی دی. لاړه بس هر سړي چې سره وړي وو خو 10 ورونه وار یې واده کړی او ماشومان یې هغه بس هر یو کور ته خپل بار نه نیستلو، هلته یې واچول. نو خلک هم خوشحال شو، ماشومان او ښځې او غریبانان. قحطي خو چې راشي بیا ټول موږ سړی پوهېږي چې قحطي راشي څونه مصیبت دي. نو بس لاړه چې کور ته چې کله غله واړوله بوجۍ چې اوس څه چې ګوري چې پیسې پکې منځ کې راووتې، یو دم یې رامنډې کړې ټول ورونو. یعقوب علیه السلام در هر سړي خپلې پیسې رااخیستې چې پلاره دا عجیب خبره دا ده، غنم یې راکړې پیسې به راته پکې اچولې دي، نو اوس نو څه غواړې؟ اوس خو پیسې مو شو، بیا به پسې لاړ شو دویم ځلې. نو دا کال خو خیر تیر شو، نو بل کال ته اوس ځي بیا ځي دویم کال دریم کال باندې. نو بس بیا روان شو. بیا چې کله روانېدل نو یوسف علیه السلام دا شرط پېښه و چې تاسو به بنیامین راولئ، که به هېڅ هم نه درکوو. نو پلار ته کېناسته چې هر څه څنګه کېږي دا به ځان سره بیایو، ځکه یو خو به د یو بار غله شي، بل به دا وي چې هغه سړي شرط لګولی چې هم رانه اوسه بیا زه نه در کوم چې. نو بس پلار یې ورته وویل چې دا خو کېږي، خو ګوره بل ځلې چې ما در باندې امانتګري وکړه، یوسف مې در سره بوتلو، تاسو یوسف سره څه وکړه ظالمانه د خدای، خو بیا داسې ونه شي. هغه ورته بلکل دا پرې مونږ بلکل کلک وعده در سره کوو چې ده ته به ضرر نه رسېږي انشاءالله. د خدای تعالی هغه بیل دی، خو مونږ به انشاءالله تر آخري وسه پورې یوسف طرف هم تاسو هم داسې ما سره وعده کړی، خیر چاره نوره نه وه، ځکه هلته ماشومان وږي وو، ښځې وږي وې، چاره هم نوره نه وه. په تنګ شو دا خلک. بالاخره یعقوب علیه السلام د لاسه شو، ویل چې صحیح ده در سره بوځئ، بس خو ما ته به تعهد راکړئ، ټولو تعهد ورسره وکړئ، لاس یې ورکړئ چې بلکل مونږ به تر آخري حده پورې کوشش کوو چې د خپل ورور حفاظت وکړو. ولاړ شو. بس بیا روانه دا پیرون بنیامین هم ورسره روان شو. بنیامین هم چې روان شو هلته ورسېده. چې هلته کله ورسېده نو هغه خلکو یې پوه کړي وو چې کله خو لږ لږ پېژ، خو یوسف علیه السلام دا خبره هېڅ چا ته هم نه وه کړې، بغیر د خپلو خاصو مشاورینو هغوی پوه وو چې دا ورونه دي، نور خلک یې نه خبر کړي، ځکه دا مسله یوسف علیه السلام تعالی په حکم کړی چې دا شی دي ورکه چې هغه امتحان پوره شي بیا به کار رسوا کړو. اوس دې هم داسې. نو بس یوسف علیه السلام ته چې کله راغله بس چې خلک خبر وکړو چې هغه د کنعان والا راغلي دي، بیچاره راولې هماغه مېهمانخانې ته یې راوسته، مېهمانخانې د ډوډۍ تیاره کړه. دا پرې یوسف علیه السلام ډوډۍ ورونه لېږله، بلکې خپل هم لاړو ډوډۍ هغه یې کړه. نو ورته ویل چې هر څوک چې د خپلې مور نه وي هغه د خپلو کې سره کښېني، ځکه دی خو پوهېدلو هر مور نه د هغه نه د زلفا او د بلها نه هم دوه اولادونه یې لرل، لیا چې هغې خو شپږ لره تیاره چې 3 ډلې کېده، او د یوسف علیه السلام خو یوسف علیه السلام ابن یمین خو یوسف خو نه وه، خو یوازې و. نو ټول ورته وایي چې هر سړی خپل سکه ورور سره
سره مور لای څوک د هغې سره د کېني. بس د زلفا زمن دوه وو، د هغوی سره کېناسته. بلها زمن هم دوه وو، د راحیل خو همدا دوه وو، د هغه وو ابن امین و. دی خو ځان نه معلومېږي چې زه څوک یم. هغه شپږ ورونه شپږ واړه سره کېناسته. بس کېناسته، ابن امین غریب پاتې شو. ابن امین خو یوازې پاتې شو. نو هغه ته ورته څه دی همداسې ودرېدلو، ټول کېناسته، دی ودرېدلو. ویل چې ته څنګه ولې نه ودرېږې؟ چې ما خو ورور نشته، ورور مې لیوه خوړلی لیوه خوړلی دی، نو زه خو ورور نه لرم، زه خو همداسې پاتې شوم. وایي خیر داسې وکړه راځه زما سره کېنه. دلته یې چل دا کړی چې دوی وړاندې کېنولي وو، مېلمانه هلته وړاندې کېنول، دی خو جدا ځان ته کېناستو. هغه کوشش کولو چې دوی سره سترګې په سترګې نه شي، مخامخ نه شي، چې خامخا ویې نه پېژني. دا خبره الله په حکم دی چې اوس دا خبره پټه وساتئ. نو بس ابن امین ته ورته چې خیر راځه ته ما او تا به سره کېنو. نو چې کله سره اوس هغوی لرې کېناسته، دی دلته کېناسته. نو ورته ویل د ابن امین ته وایي چې ته دې ورور دې څه شو؟ چې لیوه وخوړو، چې څه نښه مخ یې درسره شته چې داسې په یادېږي دی چې ووایي چې ډېره ښایسته سړی، بلکل لکه دا ستا. خو دی خو وو که نه چې بلکل دا ستا په شان باندې ښایسته سړی و. وایي چې د یوسف علیه السلام په دې لاس کې یو نښاني وه، هغه نښاني د ابن امین په یاد وه. ابن امین خو تقریبا دې وخت کې چې یوسف علیه السلام دوی هغه کولو په اصطلاح سره څاه کې اچولو، هغې وخت کې د ابن امین عمر داسې 15 کاله تقریبا برابر شوی و. 6 کاله به ډېر و دونه اندازې نه. نو ښه پوهېدو شیان خو ټول په یاد و. نو یو ځل یوسف علیه السلام او دی لګیا دی خورا خوري، هغه داغ چې دلته په دې ځای کې و، دا داغ دی، هغه ولیدلو، ابن امین ولیدلو. نو ورته ویلي چې دغسې نښه د ما په ورور کې یوسف کې همدغه عینا نښه وه. نو بس هغوی ورته ویل چې خبرې ډېرې تېزې مه کوه، داسې لاس نه ټیټ کړي. ورته ویل چې زه د ورور یم یوسف، زه یم ته بنیامین یې، زه د ورور یم، خو ګوره خبره رسوا نه کړې، همداسې پټ یې وساته. دی د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا شو. داسې ورور چې لیوه خوړلی او دلته ژوندی را پیدا شي، دا خو ډېره غټه خبرې. بیا داسې بیا داسې سړی چې عزیز مصري صدر اعظم او دا نو بلکل ناشنا خبرې، ډېر زیات هغه د لاسه سړی په ژړا غونډه شو. چې په ژړا غونډه شو، خلکو چې ولې چې دی ژاړي، یو دم راجع شو. دا ولې ژاړي؟ او داسې فکر وکړو چې ولا لږ څه مسله پېښ شوې چې نه هسې خبره پلار مې را په یاد شو، ما ځکه ژړا راغله. هغوی ویل چې ښه صحیح دی. بیا زه غلی کېناستم. یوسف علیه السلام ورته ویل چې ګوره ال به نه وایې، زه تا ته طریقه جوړم د تا دې راستنول، ته به ما سره پاتې شې. ابن امین ورته وایي چې ګوره وروره پلار مې بیخي ډېر زیات د تا پسې خفه دی، او که زه هم ترې لاړ شم زړه بیا وچاودېږي، دا خو به ډېر مصیبت شي، چې هر څه کېږي، بس ته به دلته ما سره وې، ته به الله پاک به لاره برابره کړي. بس ویل صحیح ده. بچې 2-3 شپې وکړې، له صراحت سره تېر شو. نو بس خلکو ته بارونه برابر کړه، ورڅې برابر کړه، او بس ایسته روان کړه. چې روان یې کړه نو دلته هغه خپل خاص سړي ده، بلکل خاص سړي ده، چې دا بل چا دی چا ته معلوم، صرف یو سړي ته ویلې چې داسې وکړه دا د باچۍ هغه پیمانه چې جام چې کوم یو دی، هغه جام د دوی په د ابن امین په هغه کې ومنډه، په دې بار کې ومنډه. او بچې دوی کله روان شو، بیا به زه درته وایم چې څه وکړو. بس دا د باچۍ د سرو زرو جام چې کوم دی د هغه د ابن امین په دې غنمو کې ومنډلو. بس خلکو بارونه وډونه روان شو، لرې لاړه. چې لرې لاړه دلته د خپلو عسکرو ته چې د دې مسلې نه سره خبر نه و چې څه خبره ده. دوی دې ورته وایي چې اله چې وایي چې باچا جام چا تختولی دی، الله لکه چې همدغه خلکو تختولی چې دا کوم یو غلط دا اختیار مخکې نه پلان شوې خبره الله پاک عز وجل یوسف علیه السلام ته ښودلی و چې همداسې وکړه، داسې یو طریقه اختیار کړه ورته. وروسته بیا دا دې باندې لږ تبصره کوو. بس دوی دا خل عسکر پسې منډې چې ور ورنږدې شو، چې ودرېږئ قافلې، تاسو غله یې. څه خبره ده؟ ویل چې د پاچا جام ورک شوی دی، موږ یې لټولو. زه سړي ورته وایي چې زه یې مسؤل کړی یم، که چېرته ما پیدا کړې ما ته یو بار غله به یې راکوي. دا غټ شی و، هغې وخت کې غله خو ډېره غټه خبره وه. بس خلک ودرېدل، ورته وایي چې موږ ګوره ما کنا سارقین، موږ غله نه یو، موږ څه فتنهګر خو نه یو، چې موږ په خاندان کې کورنۍ کې څوک ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام زموږ پلار دی، خدای پیغمبر دی، اوس په موږ باندې د غلا تور لګوي. هغه ویل چې نه غلا خو شی ورک شوی و چې موږ لټوو. نو بس په دې وخت کې یوسف علیه السلام راورسېدل. یوسف علیه السلام هم راغی پسې چې ظالمانو موږ دونه غدر کړل، تاسو ته مېمانداري درکړه او هغه هم درکړه، او خر هم دا شی. خو خیر بس دستي بارونه راښکته کړه، د اوښانو د هغه نه ښکته کړه او سړی. نو دلته هغه کوم کس چې معذف و هغه پوه و په دې خبره باندې، هغه ته ورته وایي چې د داسې وکړه د ابن امین مد لټوه، اول دا ټول ولټوه، اخر کې بیا دا ولټوه. نو بس یو یې راوایستو، بل یې راوایستو، ټول یې ورته یو کې هېڅ شی. نو هغه ورته چې ګورئ خو موږ د پیغمبر زامن او تاسو موږ باندې تور ولټولو، تاسو هغه. خو خیر تر دې وخته د ابن امین
هغه نه وکتل. بنیامین ډېر ښکلی ښایسته سړی بالکل دی. یوسف علیه السلام نه خو هغسې خو نه و ځکه خدای الله پاک پیغمبر و معجزه و، دی هم ترې نه کم نه و، ښه ښایسته ښکلی ګلالی سړی و. نو بالکل دی معصوم غوندې و. نو هغه ورته ویل چې نه آینده مه لټوئ، دا سړی داسې د قوارې نه ډېر نیک معلومیږي. نو هغه ورونه یې ورته ویل چې نه ویې لټوئ، دا نشته چې دا ستاسو شک و چې په موږ باندې د غلا تور تړلی دی. اوس وایي چې دا نه لټوئ لټوئ، بس چې کله ښه لټو. د بنیامین نه د سرو زرو جام راووستو. او یو دم خلکو دا چا ورته ویلي چې دا معصوم غوندې ښکاري، چې ته دا معصوم غوندې ښکاري د ځان داسې هغه نیولې خپه کبلا نیولې ولې دا اخر دا نه جام دی تا نه راووتو. نو بنیامین خو تیار پوه و، هغه ته خو معلومات و، هغه هېڅ څه ونه ویل، چې غلی په لږ ځان یې داسې ښکاره کړې لکه رښتیا غلچي، لکه رښتیا غلچي ځان یې داسې هغه یې ونیولو چې رښتیا اوس خبره دغه ده. اوس دا ورونه یې ورته په غوسه شو، یو دم په غوسه شو، یو دم یې ویلی چې دا خو دا کمقل خو دا غلا کړې د مخکې وروره مشر ور یې غل و، دا تور یې دې وتړلو. بس یوسف علیه السلام خو نه ولاړ و چې ظالمانو د خدای دا هم څه تور وتړلو، هسې د ځان د صفایۍ په خاطر باندې دا خبره وکړه چې دی هم پلار یې وبښئ، زوی مشر ورور یم غل و، دی هم غل دی، بس دا ځان یې خلاصولو په دې باندې. بس دلته دی هغه ورته ویله چې بس موږ دا سړی بیا یو او بس دا ځان سره هغه کوو، دا خو غل دی هم دا نیولې. نو هغه ټول راغله ورونه او مشر ورور یې دا ټول راغله ورته ویل چې ګورئ زموږ پلار ډېر زیات سپین ږیری دی او د موږ نه بالکل کلک تعهد اخیستی دی چې دا نه در کوم، او موږ په ډېر زاریو په ډېر وزرو په ډېر غم راوستی دی، د په واسطو هم دا خبره راوستی تر دې ځه پورې، که دا لا نه شي موږ سره ډېر به مشکل دي. داسې وکړه یو غواړې دوه غواړې درې غواړې هر څه ورونه چې موږ بندیانوي غلامان کوي خدمتګار کوي هر څه چې کوي موږ ټول دې ته آماده یو، دا ټول ورونه دې ته آماده یو چې تا سره پاتې شو، خو دا مه پاتې کوه، دا پرېږده خیر ته، دا ټول ځان سره بندیان که خو دا پرېږده. دا چېرته کې غل هم دا دی او بل سړی زه بوزم ویلې چې ورته ویې ویلې چې ستاسو په قانون کې څه دی، که څوک په غلا ګیر شي د دې قانون ستاسو په شریعت کې څه قانون دی. هغه اوس خو قانون هلته ده ته معلوم یوسف علیه السلام ته هلته قانون دا و د یعقوب علیه السلام اسحاق علیه السلام په دې شریعت کې دا و چې چا به غلا وکړ هغه به یو کال به د هغه سره سړي سره نوکر و، بس نوکري به ورسره خدمت به ورسره کول، غلام به شو دغه سړي یو کال به خدمت کوي بیا به سړی خوشي کولو. خو د مصر په قانون کې د مصر قانون چې کوم یو هغې کې به بل شی و، هلته دا و چې څوک به غل ګیر کړي او ښه به ودربول او به ښه غپول ورکړه او د هغې نه وروسته به بیا دا کوم شی چې به پټ کړی و دا هر څونه قیمت بچو دې 2 چنده به بیا ترې اخیستې، لکه بس لکه مثال 100 روپۍ چا پټې کړي نو بس 200 به بیا ورکول تاوان او ښه وخل به ورکول ټکول به ورکول د تنبیه دپاره. مصر په قانون کې اوس دا خبره وه او د مصر په قانون که بنیامین یوسف علیه السلام نیولو بیا خو نه کېده، بیا خو وهلو او جریمه و نه، د دوی په قانون چې کوم یو د یوسف علیه السلام د پلار او د نیکه قانون هغه قانون باندې داسې وایي تاسو قانون څه هغه ویل چې مونږ قانون خو دغسې دی چې کوم یو ونیول شي یو کال به دا خو بس تاسو قانون دی شریعت ستاسو دی، شریعت مخالفت خو مه کوئ ظالمانو، تاسو خپل قانون دی. بس غلی شو چې رښتیا دا خو اوزارۍ مارۍ بیا هم سره وکړئ. یوسف علیه السلام ورته وایي چې دا نه کېږي، بس دا سړی تاسو ما د خپل قانون په حساب نه دی کړی، تاسو د قانون په حساب باندې ما دا نیولی بس ځان سره یې را روان کړي. نو داسې یې وکړه چې هغه بار چې د بنیامین کوم بار و هغه یې ورته خوښ کړی، دا د سره یوسئ، دا بار د سره یوسئ، خو دا سړی موږ نه پرې بېرته ځان سره را روان کړي او هغه غریبانان لاړه. په دې کې د دوی مشر ورور ځینو لیکلی دی چې مشر ورور روبین چې نومېدلو یا ځینې کتابونه یهودا لیکلی چې یهودا پاتې شو. په هر صورت چې یو ورونه په دې ورونو کې ځینو لاوي لیکلی چې لاوي پاتې، ځینې یهودا لیکلی، ځینې روبین لیکلی چې د ورونو کې یو ورور پاتې شو. او غالبا دا لاوي خبره تقریبا صحیح راځي چې لاوي پرته پاتې شولو او ویل چې زه خو نه ځم، ما نه خو پلار تعهد اخیستی ظالمان او بل ظلم دی. یوسف علیه السلام په باره کې افراط وکړي، هغه په دروغو باندې هغه ته وغورځولو، بیا پلار ته قسمونه وخوړه چې هغه لیوه وخوړه ظالمانو، خو لیوه کله خوړلې خو تاسو خرڅ کړئ پیسې هم په اخیستلې او دا پرې دا کیسه شو. نو زه قسم په خدای نه ځم، یا به الله پاک څه لاره دې دپاره راباسي یا به پلار ماته وایي چې راشه، تر هغه پورې نه ځم، بس هم دې ځای کې دلته ګرځم تر څو پورې چې د بنیامین سرنوشت معلومي کم از کم یو کال خو دی به غلام وي دلته، دا یو کال ځم نه ځم. تاسو پلار ته ورته وایي چې بس ورته وایي وزر ورته وکړي، ورته وایي چې ګوره 2 خبرې موږ دلیل لرو، یو دا دی چې هغه کوم قافله چې موږ سره وه نو قافله هم شایده ده چې د بنیامین په بار کې سرو زرو جام راووتو، خلک هم حیران شول دا د پیغمبر زامن دي څنګه غلا وکړه. نو هغه قافله چې کوم دوی سره ملګري هغوی هم
په دې خبره پوه یو. ته یعقوب علیه السلام پلار ته ووایي چې ګوره که موږ په خبره ته اعتبار نه کوې ځکه د خو اوس موږ بې اعتباره شوی نو د قافلې نه پوښتنه وکړئ والعیر التي اقبلنا فيها او موږ چې کوم یو کاروان سره هغوی نه پوښتنه والقریة التي كانت عليها او هغه قریه چې موږ پکې وکړئ تا شک را چې قریه ته څوک راولېږه پوښتنې دې وکړي چې کوم ځای کې دا موږ چې تلاشي کړو هلته خلک وکنه کورونه وایي هغوی نه دې پوښتنه وکړي. خو مطلب یعقوب علیه السلام په دې قانع کوي چې غلطي خپله د بنیامین وه د موږ غلطي نه وه او بس یو شی وشو موږ هم په دې نه پوهېدلو موږ څه پوهېدلو چې غیب په مسله باندې موږ څه خبرو خو موږ خو خپل هغه کړی و بس دا قافله روانه شوه لاړه او دا یو ورور یا لاوي یا شمون روبین یا هغه یهودا دا یو پاتې شو ویل چې زه خو نه ځم زه پلار ته څنګه مخامخ شم چې مخکې ورسره داسې وکړه بیا هم دا ورسره وکړه نو زه اوس هغه سره لپاره هېڅ هغه نه لرم هېڅ دلیل نه لرم هغه ته اوس زه څه ووایم خو دا خو مشکل دی ما ته نو هغه پاتې شو ورسره او بنیامین هم پاتې شو یوسف علیه السلام دا پرې درې شو مصیبت دا شو مخکې یوسف علیه السلام ورکو اوس دا پرې درې شو چې کله قافله ورسېده چې هلته یعقوب علیه السلام خبر چې قافله راغله ډېر خوشحاله شو ورغله هغه ګونګروګان به پکې وو که نه کړنجه ګړنجه به هغه اوښانو کې اچوي چې ورغلو نو خلک ډېر خوشحاله شو دا ماشومان او دا ښځې راووتې ټولې مخې ته خو چې ګوري چې هغه هم نشته لاوي یا دا یو ورور هم نشته او بنیامین هم نشته چې بنیامین څه شو هغوی غلی شو هېڅ جواب یې ورنه کړ راغی پلار ته لاړه پلار ته کېناسته پلار یې ورته وایي چې بنیامین هم څه کوي هغې ورته وایي چې پلاره دغسې کیسه شو خو دا له بېله خوشحالي هلته مې یوسف ورکې دا پرې همدا ورکې بس تاسو دې نه معلومېږي چې تاسو بس همدا پروګرام دی یو رانه ورکوئ او هغه کوئ بس بیچاره ډېر زیات خفه شو ډېر نهایت زیات خفه شو بس لاړو ورته وایي چې بس یې موږ او تاسو نور سره پرېکون شو بس یې لاړو ځان ته په یو غونډکۍ باندې ځان ته یو اطاق جوړ کړي هماغه دروازه به یې بنده وسوي زمونو سره وایي چې بس ما سره ونه ګورئ بس موږ او تاسو نور سره پرېکون شو دا هم څه مصیبت شروع کړی یو ځل هغه ورکې دا پرې هم بل هم ورکې په شا بل هم ورکې دا بل نه خو اوس نه و خبر چې کېدای شي بل هم ورک کړی سره دا دوه ورونه بیا هغه کړي سره خو چې هغوی هر څه نه په اصطلاح سره دی موږ د خلکو خبره قسمونه قرآنونه ورته وخوړه هغه وایي چې نه بس خبره دا ستاسو خپله خبره ده دا نه کېږي. په دې وخت کې دا خو دویم ځل کاروان قافله وه نو څه پیسې چې مخکې ځلې خو پیسې ورسره رالېږلې وې دا پرې خو لانجه پېښه شوه نو بس دا پرې پیسې هم ورنه کړې نو قحطي و شپه ورځ په ورځ او کال په کال باندې زیاتېدله داسې وخت راغی غالبا داسې وایي چې د قحطۍ شپږ کاله پوره شو شپږم کال شو نو دا اول کال دویم کال خو لاړه بیا درېیم کال بیا لاړه نو بیا د هغې نه وروسته شرمېدل چې څنګه موږ دې هغه ته ورشو نو بیا وایي چې شپږم کال چې کله شو نو د شپږم کال باندې خلک وږي شو په کورونو کې په هغه کې چې څه انسان څه ختم شو نو چې شودې وزې او میږې او اوښان او غواګانې چې شودې کوي خو په شي کوي که چې فصل واښه خوري هېڅ شي هم نه وو حیوانات هم ټول غریبانان سره غرق برق شو نو هر څه وچ شو میوې هر څه لاړه غرق شو نو شپږم کال چې شو نو په شپږم کال کې یعقوب علیه السلام د خلکو ته خبره وکړله ورته وایي چې ای زمونو یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تیأسوا من روح الله زمونو تاسو لاړ شئ د یوسف او د هغه د ورور لټه وکړئ پیدا به شي یو ځای کې دا څنګه نه پیدا کړي تاسو ورشئ بس دې وخت کې د یعقوب علیه السلام الله پاک د په زړه کې دا هغه ورته اچولی و چې یوسف ژوندی دی بنیامین هم ژوندی دی بل ورور هم ژوندی دی پیدا کېږي خو لټه کول پکار دي داسې لږ زړه کې داسې القا غوندې ورته کړی و چې سړی ژوندی دی مړ نه دی نو دا شپږم ځلې بس دوی را روان شو خو دا پرې چې کله کور کې مور کې خو دا څه چې لږ غریبانانو ټول خوړلي وو څه لږ داسې لږ بڅرې څه پیسې مېسې سره راټولې کړې هغه ښځو باسنۍ کولې هغه څه تارونه مارونه یې خرڅ کړه هغه یې شیانې وکړه نو بس دا فرشونه مرشونه هغې وخت کې هغه به یې جوړولې شړی مړی دا یې خرڅې کړې څه پیسې برابرې کړې بس دا پرې 9 ورونه روان شو ځکه بنیامین هم سر غوړی و بل ورور هم پاتې و یوسف علیه السلام خو پوخانه نه ور بس یو 12 زامنو 12 کې بس درې خو لاړه دا 9 را روان شو ځان سره اوښان مخان او قچرې مچرې دا شیان را روان کړه بس راغله مصر ته چې کله مصر ته راغله نو عزیز مصر ته ورغله ورته وایي چې یو خدا دی چې پلار هم بیخي سترګې د لاسه ورکړي نور د ډېر زیات خفګان او ډېر زیات هغه د لاسه سترګې تکه سپینې شوې بس هېڅ هم نه ګوري دا مصیبت دی بل دا دی چې موږ ټول ماشومان او خپل اهل و عیال هم ډېر زیات
نور په تنګچیا کې د نور د مرګ په حالت کې دي او پیسې هم نشته، موږ سره هېڅ شی هم نشته. موږ خو یو شی خو چې داسې یو حالات راشي موږ به څه کوو، موږ سره هم شی نشي، داسې لږ غوندې راوړی فتصدق علینا، موږ باندې دا پر خیرات وکړه، پیسې مه غواړه دا پر، خو دا څه چې راوړي دا واخله، نور موږ هېڅ نه لرو، موږ باندې دا پر خیر دی صدقه و فصدق علینا، فتصدق علینا، موږ باندې صدقه دا پر وکړه، ځکه چې موږ هېڅ هم لرو، دا پر زموږ سره مشکل دی، نور هېڅ نه، قحطۍ نه خراب شوي. نو یوسف علیه السلام ته الله پاک دا پر حکم کړی و چې بس اوس دا خبره رسوا کړه، اوس ورته ووایه یو ورته. نو بس دوی ټول یو ځای کې ناست وو که نه، دوی دا زارۍ عذر وکړل. نو هغې ورته ویلې چې ګوره دا ستاسو ورور یوسف دا چېرته ولې وخوړلی و، کیسه یې وکړئ. هغې ورته کیسه وکړه داسې. هغه ورته وخندل چې دروغ ولې وایې ظالمانو د خدای، دروغ ولې وایې، دا خبره خو دروغ ده. وایي چې ته څه پوهېږې چې دا دروغ ده. نو هلته خو بنیامین هم وکړه، بنیامین هم دا کیسه ورته کړې وه. نو ورته ویل چې ګورې بنیامین قصه کړې، دغه ورور دی، دی وایي چې داسې کیسه ده. بنیامین ته هم خو د صورتحال ټول نه معلوم. ورته ویل چې ګورې دروغ مو وایي تاسو چې هلته رښتیا خبره دغه خبره وکړئ. دا خبره چې هغه وکړه بس دوی یو دم شک کې شو. ده چې دا خبرې ورته وکړي یو خبره چې کول هغه به شک زیات وي، دا سړی هم دغه نه وي. اخر بس په دې پوه شو، انت یوسف، ته یوسف یې، او ته چې بالکل انا یوسف هذا اخي، زه یوسف یم او دا مې ورور دی. قد من الله علیه، الله پاک په موږ احسان وکړ، تاسو خو موږ غرق کړو، په څاه کې مو غورځولم، خرڅ هم کړم او دا مو کړه را سره، خو الله پاک په موږ قد من الله علینا، الله پاک په موږ احسان وکړ. بس دا ټول شیان چې بیا دا ورونه سره یو دم پرېوته چې هغه دی خیر دی. هغه ورونه ورته وایي چې موږ خو ډېره غلطي وکړه، موږ ګناه وکړه، موږ د شیطان او د نفس د دوکو لاندې راغلو او تا سره هم دغسې کار وکړه. نو یوسف علیه السلام ورته وایي ګوره دې سیرت ته تاسو ګورئ. څه ورته وایي یوسف علیه السلام؟ لا تسریب علیکم اليوم، په تاسو هېڅ قسم ملامتیا نشته، بس دا تاسو د نفس او د شیطان خبره ما ټول بخلي، ټول به بخلي، بس هېڅ ما د خوا به تاسو هېڅ ملامتیا هم نه، هېڅ شی به هم نه. بیا به درته دا خبره یادوم نه چې دی ته یادې کړم. اوس داسې وکړئ تاسو دوه کاره وکړئ. یو دا چې ما کمیس، هغه جنتي کمیس چې کوم یو دا در سره واخلئ او دا ما پلار ته وراوړئ چې هغه سترګې کار نه کوي، نو بس انشاءالله فرتد بصیره، هغه به په دې باندې رابنا شي بیرته. او بس بیا څه وکړئ، بیا تاسو چې لاړئ دا شیان در سره ویسئ، د خوراک مراک څښاک ماک هلته به چې تر څو ځان بیا ټول مکمل خاندان او څه چې دا ټول بس راځئ نور دلته خو ما باچي ده کیسه روانه ده، بس هر څه چې ما د پاچا نه هغه خسې تاسو دپاره زه اجازه اخیستې ده، هغه ته به زه برابر کړم، هغه به وکړم. نو په دې وخت کې دا د قحط په دې کلونو کې مخکې کې چې دا قحط او دا شیان دي معجزات د یوسف علیه السلام ولې د پاچا د ایمان یې پرې راوړو. دا د مفسرینو لیکلي چې دغه وخت کې چې د یوسف علیه السلام دا خبرې او دا شیان او دا اووه کاله فرماني بیا وروسته قحطي دا چې راغله، مس پاچا ته دا یقین وشو دا د خدای پیغمبر ایمان پرې راوړو، ټول اختیارات یې ورکړه. وایي چې خپل ټول اختیارات یوسف علیه السلام د خدای پیغمبر و، نو چې په پیغمبر باندې سړی ایمان راوړي بیا څنګه باچي په پیغمبر ته کوي، ته باچا یو هغه ته د لاس لاندې دا ګله کېدی شي. بس ټول اختیارات یې ورکړي چې هسې برای نام به زه باچا زه کوم چې دا زموږ خانداني شی دی، دا به داسې را سره نور باچا ته زه چې مړ شم تا ته پاتې داسې بس هسې بیا کوه. او بل ځینې مفسرینو دا لیکلي ده چې د باچا اولاد هم نه لرلو، هېڅ اولاد یې نه و چې زه مړ شم هسې هم تا ته پاتې ده. نو بس د باچا امر ایمان پرې راوړه، بس بالکل هر څه اختیارات یې ورته وسپارل. نو په دې وخت کې دا دستي زوی دې زمانو کې اختلاف دی، څوک چې یهودا څوک لاوي، بس دا یو کمیس ورکړي او چې دا کوم یو هغه د هغه خبره وړې وه یوسف علیه السلام ته، د یوسف علیه السلام د مرګ چې له وخوړو هغه کمیس چې ور وړی غالبا څوک یهودا ښایي څوک لاوي ښایي، همغه ویلې چې دا کار زه کوم، ځکه د یوسف علیه السلام د مرګ خبر ما وړی پلار ته، دا پرې به د ژوند خبر زه وړم. نو بس هغه ته ورته وایي ته دا چې وکړه ته په اس سور شه، ته مخکې لاړ شه او دا کاروان به شاته در پسې ځو، ته ډېر شپې کوي په لاره کې ډېره لاره ده، خو ته مخکې ورځان ورسوه. نو کله چې دا کوم ورور ته چې یوسف علیه السلام خپل کمیس ورکړي او دی روان شه حرکت وکړي، چې څنګه د حرکت وکړي د مصر نه، یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام هلته خپل دا ګورګان او د خپل اهل چې کوم هغوی ته ورته ویلې چې که ما باندې تاسو تور نه تړئ چې مازغه دې خراب شي. اوس بیا ونه وایي چې مازغه دې خراب شي، هر وخت یوسف یادوي. یوسف څونه وخت کې 40 کاله کېده، 40 کاله کېده چې دا یوسف علیه السلام د پلار نه او د کورنۍ نه جدا شو. 40 کاله ډېر موده نو 40 کاله ورک دی او تاسو به اوس بیا وایي چې بیا دې مازغه خراب شي، بیا دې چینجه په مغزو کې ګرځېدلی دی. که دا خبره تاسو نه کوئ نو قسم په خدای چې زه د یوسف علیه السلام بوی
او بوی به راته راځي د یوسف علیه السلام بوی ما په پسکو نه لګېږي. هغې ورته وویل چې خو مازغه دې خراب دي که نه، مو خو درته ویل چې مازغه دې خراب شوي، سپین ږیری شوی، سترګې دې کار نه کوي. او ته وایې چې 40 کاله کېږي، دا 40 کاله کې بوی نه و، نن دا بوی را پیدا شو. بس ورپسې وایي په خندل، داسې خو یې خندل به هم ډېر نه، خو داسې لږ هغه یې ورباندې وکړه چې ته تر اوسه لا یادوې، که دې نه معلومېږي چې نور د اصحابو کار پرېښی دی. بس دوی په دې کې دا خبرې ورته وکړه چې ستاسو اختیار دی، خو ما ته بالکل د یوسف علیه السلام بوی راځي. نو ما کمیس چې روان کړی الله پاک مخکې نه، بس د الله پاک اراده وشي دا کار کې، د الله د ارادې نه غیر هېڅ هم نه کېږي. دغلته په کنعان کې پروت و، نه مې په خبر، خو اوس مصر نه تر اغېزه پورې. شیخ سعدي رحمت الله علیه په خپل شعرونو کې وایي چې یو وخت داسې و چې دی د کنعان په کوی کې و، خو دی نه و پې خبره، خو یو وخت کې مصر کې او حالات داسې شول، دغلته روان شو. نو بس ځکه دعا وکړل. په دې وخت کې هماغه زوی چې کمیس ورسره راورسېدو، چې کله راورسېدو بس راسن دغه کمیس د یوسف علیه یعقوب علیه السلام په دې مخ ور واچولو، ورته ویل چې دا د یوسف کمیس دی او یوسف ژوندی دی او عزیز مصر دی. دغه خو لا څه کوي چې ژوندی دی، عزیز مصر دی، باچا شوی دی. بس یعقوب علیه السلام بس دستي چې دا څه کوي، کمیس مې واچو. یعقوب علیه السلام سترګې بنا شوې، ورته ویل چې رښتیا وایه، وویل چې عزیز مصر چې دا موږ ته دا څو ځلې تلو راتلو او دا موږ ته شاته کول، دا خو زموږ ورور دی یوسف علیه السلام، عزیز مصر ګرځېدلی دی. بس ټول شکر وایسته، ټول خاندان ډېر زیات خوشحاله شو، بیخي ډېر زیات خوشحاله شو خلک. ځکه یوسف علیه السلام پیدا شو، پیدایښت خلاصه کې چې د عزیز مصر دی، ټول مصر اختیار واک پر سره دی. تاسو فکر وکړئ چې دا خلک څومره زیات خوشحاله شوي، یعقوب علیه السلام او دا ټول خلک. نو په دې وخت کې بس دا خو دلته پاتې شو، هلته کاروان راغی، کاروان هم راورسېدو. کاروان خو غلام ملا او دا شیان ځان سره تیار راوړي وو، بس او دا خبرې هم راوړه چې عزیز مصر موږ ته فرمان نه کړی، تاسو به ټول راسئ. بس یعقوب علیه السلام بالکل تازه شو، دوی ته ورته ویل چې تاسو لباس او جامې مامې دا شیانې بدلې کړه، بس راځئ بیرته مصر. دغلته څه بلا وړې وچه دښته کې واړولې دي. نو د دې نه بعد اوس شپږم کال ختم شو، اووم کال د قحطۍ اخري کال دی، نور ختمېدونکی ده. بس د یوسف علیه السلام ورونه او کورنۍ او دا څه چې و یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام دا ټول سره ځان برابر کړي، جامې مامې ځان ته برابرې کړې او ورته ویلي چې ګوره داسې شپنتوب هغه کې رانه شي، سم مصر دلته باچهي دلته خو فیصله سره متمدنه زندګي ده، بس دلته چې راځي لکه په داسې غر غوندې راشي، پاک صفا نظافت دا شیان هغه وساتئ، را روان شي، بس ټول راځئ. بس ویلې تقریبا عزیزو التفاسیر د نور تقریبا ډېرو کتابونو دا خبره لیکلې ده چې دا کورنۍ او خاندان سره د یعقوب علیه السلام چې را روان شو، نو 80 کسان ټول وو. د یعقوب علیه السلام نه پرته شپږ شو، د سره 80 کسان دا ټول بس قابله جوړه کړه. دا نو د قحطۍ اخر کال کال دی چې بس دوی د غزه نه را روان شو، ډېر په خوشحالۍ او ډېر په مینه او محبت باندې. خو دا ورونه غریبانان خو خجالت و، دا خو دوی 40 کاله د خدای په جهاد 40 کاله د پلار وغولولو، د پلار ته دروغ ویل. اوس نو تاسو فکر وکړئ چې یو سړی دونه دوکه د خپل پلار سره وکړي، آخر به سترګې څنګه ورسره وغړئ. خو چې راغله بس ټیټې سترګې راغله پلار ته کېناسته چې پلاره موږ خو غلطي کړې وه، ډېر بد هم کړي وو. یوسف علیه السلام نه مړ و، قسم په خدای که نه لیوه خوړلې ده، روغ جوړ موږ څاه کې غورځولی، بیا خرڅ هم کړی او دا ټولې کیسې ورته وکړه. نو موږ ته ورور مغفرت کړی، یوسف علیه السلام ته مغفرت کړی، هغه موږ بخلي، بس ته مغفرت راته وکړه. دې تفاسیر یو خبرې لیکلې چې یعقوب علیه السلام ورته ویلي ساستغفر لکم، زه به تاسو ته وروسته بیا مغفرت وکړم. او هغې وجه دا ده چې دوه خبرې مفسرین لیکلي، یو دا چې کله د تهجد وخت شي، د صلات اللیل هغې وخت کې به درته بیا مغفرت وکړم. یو روایت هم راغلی دی، عزیزو التفاسیر دا خبره لیکلې ده، وایي چې ورته ویل چې جمعې ورځ راغله، بیا جمعې ورځ باندې به زه تاسو ته مغفرت کوم، هغې وخت کې بیا درته بخښنه د الله پاک نه غواړم چې مختوره ورځ ده. نو بیا چې کله د جمعې شپه راغله، د جمعې په شپه ورځ باندې بیا یعقوب علیه السلام الله پاک ته دعا وکړه چې دا زما زامن خو هر څه غلطي چې کړې، هر څه بدي چې کړې، بلا تور ورپسې. اوس خو یوسف علیه السلام بیرته پیدا شو او دا خپله غلطي هم دوی ومنله، په ګناه باندې اعتراف وکړي. دا ګناه رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت ابوبکر صدیق دا روایت راخسته ده، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، څوک چې د ګناه نه توبه وباسي، پښیمان شي، هغه داسې معنا لري لکه چې ګناه یې نه کړي. نو یعقوب علیه السلام الله پاک ته زارۍ وکړه، عذر وکړي، دې
دې ظالمانو خو دا څلوېښت کاله زه وځورولم او ما ته دروغ ویلې خو خیر دی هر څه چې د اولاد دی مونږ یوسف علیه السلام چې اصلي فیصله سره هغه ورسره هغه ته تکلیفونه ورکړي وو هغه خو بخلي دي نو ما بخلي دي او بس ته ورته مغفرت وکړي بس الله پاک ورته مغفرت وکړي چې پیغمبر چاته دعا وکړي یو پیغمبر نه دوه پیغمبران ورته بخشش وغوښته دی الله نه بس خامخا بخل الله پاک ورته مغفرت وکړي دا خلک یو بخل دا د یوسف علیه السلام ورونه سره د دې ټولو غلطیو یو بخل نو په اووم کال باندې دوی بس کاروان رابسته کړي او بس را روان نو مخکې نه یوسف علیه السلام د هغه د سرحدي پوستې چې کوم بالکل د مصر په اخر سرحد کې چې کوم د کنعان په طرف ته وي لکه دا اوس دشت سینا چې کوم یو ده دې ځای کې هغه خري پوستې ته خبر ورکړی و چې زما پلار او زما کورنۍ او د خاندان راځي نو که کله سرحد ته راورسېدل نو تاسو موږ ته خبر راکړئ چې بیا موږ مخې ته ارګلي ته وروځو نو بس چې کله یعقوب علیه السلام دې وخت کې رښتیا دا یو خبره شته چې دلته په دې وخت کې لیکلي چې عمر په دې وخت کې د یعقوب علیه السلام څو مفسرین لیکي 110 کاله د عمر او دا باقي کلونه به هغه کې تېر کړه په 19 کاله یعقوب علیه السلام په مصر کې ژوندی و د یوسف علیه السلام په ژوندانه کې بیا 19 کاله بعد وفات شو نو 110 عمر په دې وخت کې چې دلته کله راتلو د مصر ته راتلو نو ولله چې ورسره هغه فکس تقریبا عمر 140 کاله کې دی بیا وفات شو نو دا مې اسې ضمني خبره وکړه چې د 110 کلونو چې دلته په دې وخت کې راتلو او د ټول خاندان بغیر د یوسف علیه السلام نه دوی ټول خاندان چې وش په کسان ټول برابر ده دلته یوسف علیه السلام په دې جریان دي هغه کې د پسر عزیز مصر توپ کې د عزیز مصر هم شو نو په دې وخت کې د بیا واده وکړ او دوه زامن پیدا شو لورګانې به خو زامن دوه یو افرایم یو منسي لیکلی بعضو منشیا لیکلی ده په هر صورت باندې دا دوه زامن وو افرایم او منسیا د افرایم چې دی دا ویلې دی هغه د یوشع بن نون علیه السلام نیکونو راځي او دا منشیا چې دی دا د حضرت ایوب علیه السلام د ښځې د خانه نیکه راځي یعنې د دویم زوی منشیا د نسل ده د یعقوب علیه السلام ښځه چې ډېره وفاداره ښځه هغه پیدا شوې او د هغه د نسل نه افرایم د نسل نه بیا هغه پیدا شوې او د حضرت یوشع بن نون علیه السلام دا د نیکه کې راتللو بس چې کله دوی سرحد ته راورسېده دا کاروان د یعقوب علیه السلام د زامنو د ټولو نو سرحدي پوستې چې پوښتنه ورته تاسو وکړئ چې موږ خو کنعان نه راغلي او دا یعقوب علیه السلام دا زمون دی هغه ولسدستي منډه کړه په هغه کې سواره شو منډه یوسف علیه السلام ته خبره وکړه چې کاروان خو راورسېدو بس دې ځای نه دا څه خلک چې د مصر خلک باچا او دا نور دا ټول بس ایسته حرکت یې وکړې مخې ته ورته خپله یوسف علیه السلام د ټول نه مخکې پوج ځای په ځای شو بس ارکلي ته ورغله مخې ته ورغله چې څونه هغوی هم خو را روان وو د نو بس هلته په لار کې سره یعقوب علیه السلام سره مخامخ یعقوب علیه السلام خو ډېر زیات 40 کاله داسې زوی د لاسه ورکړی و چې د شرافت ټوټه وه او د الله پاک پیغمبر و د ټولو حسناتو مجسم شکل و همداسې تاسو فکر وکړئ چې اوس دې وخت کې 40 کاله بعد سړی چا سره د اولاد سره مخامخ شي بیا په داسې ظلم او په داسې یو بغیرته طریقه باندې د خلکو نه هغه کړی او جدا کړی و نو ډېر زیات محبت او ډېر زیات سره وژړل په خپلو کې او د هغې نه وروسته بیا را روان شو چې کله راغله خپل ځای ته چې کوم ځای د فیصله سره دفتر او هغه نو د پلار او د هغه ټول معرفي شو پاچا هم خپله هرکلي ته راغی ورته هغې ځای کې سره هغه وکړه په دې وخت کې یوسف علیه السلام ته حکم راغی د الله پاک د خوا نه وحی راغله چې ته په خپل شان و شوکت و دبدبه کې ته اوس دې خلکو ته ځان وباسه ورته چې د خلک پوه شي چې د تا په خلاف چې څه توطیې د شیطان او د خلکو جوړې کړې وې هغه دوی ته پته ولګي چې الله عز وجل چې د څه شي کولو فیصله وکړي بیا په دنیا کې بل طاقت و قدرت نشته چې د هغې مخه ونسي او چې کومه فیصله الله پاک مخکې کړې وه نن به وګوري وایي مفسرین کرام دا خبره لیکلې چې 40 کاله بعد د یوسف علیه السلام هغه خوب چې رښتیا شو چې خوب لیدل هغه رښتیا شو هغې خلکو خو دا شیطان او دوی کوشش کولو چې یوسف علیه السلام هغه مقام مرتبت چې الله پاک ورکړی هغې یې ختم کړي خو الله پاک چې د کوم شي فیصله کړې وه نو بس یوسف علیه السلام لاړو خپل تاج او خپل هغه ورسې چې را په سر کړو چې کله راووتو هغه ته نو دا ټول یو دم هغه شو نو خپله یعقوب علیه السلام او د ده خاله چې کوم لیا دم ژوندی وه دا نور دا ټول بس یوسف علیه السلام ودرېدل او ده ورته د تعظیم سجده د عبادت سجده نه بلکې د تعظیم سجده ورته وکړه ځینې مفسرین لا دا هم لیکلي چې خالي
کورنش یا په اصطلاح سره ورته داسې ټیټ شو احترام ورته وکړي. اوس نو واقعه لیکلي چې الله پاک لیکلي چې سجده یې کړې، نو سجده د تعظیم او د شکر سجده و چې د پیدا شو، یا د تعظیم سجده یا د شکر سجده دا ورته وکړله. نو بیا یوسف علیه السلام چې کله دوی راجګ شو نو ورته ویلې پلار ته یا ابت هذا تعویل رؤیایا، دا تعویل او هغه د هغه خوب دی چې ما 40 کاله مخکې لیدلی و چې داسې به یو لمر یو سپوږمۍ 11 ستوري به ماته سجده کوي. هغه تعویل یې اوس راوته او بس زه په دې ډېر خوشحاله یم چې الله پاک شیطان چې د مونږ او د ورونو ترمنځ کوم اختلاف او کوم عداوت او دشمني او کرکه پیدا کړه الله پاک ختم کړه او ماته باچهي راکړله، وطن الملک ماته باچهي راکړه. او دغسې دا خپل ورور او تاسو ټول د صحرا او د بیدیانه من البدو د صحرا نه راوستي د ښار ته دلته زندګي د نو خاص یو ځای ګوشن یا جوشن په نامه یو ځای او په د رودینیل په غاړه باندې ډېر آباد او زرخیزه ځمکه وه. دغه ځمکه مکمله دوی ته ورکړه چې بس دا ستاسو همدلته کرکي لګوي. دغه منطقه د بني اسرائیلو دپاره شوله. اسرائیل اصل موږ مخکې هم درس کې ویلو چې اسرائیل د یعقوب علیه السلام نوم و، نو دوی ته به بني اسرائیل د اولاد ته ویلې دا د ټوله د تاسو ځمکه د باندې کې کرکي لګوي او بس دې ځنه وروسته نو هماغه منطقه چې کوم یو یوسف علیه السلام د دوی دپاره هغه کړی و همغې ځای کې ځان ته د اوسېدلو بندوبست وکړي، همالته اوسېدل همالته بس وبخښي پرېمانه او رودینل خو دا اوس هم داسې شاید دا ټول مصر یې به سره خوړو کړی او ښه مزې پکې خلک کوي. نو بس به ډېر دا خلک هغې وکړو ځمکې یو خلک نه و، خلک کم و، خلک هغه ډېر و ځمکې. نو بس همالته ځان دپاره زندګي پیدا کړه او دا خلک همدلته و تر څو چې موسی علیه السلام سره بیا ووته. انشاءالله هغه بیا به وروسته د موسی علیه السلام په هغه کې به سیرت کې به انشاءالله هغې ته به اشاره وکړو. نو دوی همدلته په همدې ځای کې ځای په ځای شو. نو دلته وایي تقریبا مفسرینو کرامو دا خبره لیکلې ویلې چې د دې نه وروسته همدا چې یعقوب علیه السلام راغی 18 کاله سیدنا یعقوب علیه السلام ژوندی و په هغه کې مصر کې 18 کال باندې بیا د وفات شو. چې کله وفات کېدو نو وصیت یې وکړی چې ګوره ما به دلته نه پرېږدی، ما به بیرته وړی خپل پلار او خپل نیکه چې کوم ځای کې ښخ شوي هلته بیا وړی. وایي چې کله دی وفات شو نو هلته یو سیستم مومیاني به ورته ویلې داسې څه هغه بیا پرې ووشندل. نو سړی به هسې د انبیا علیه السلام جسد خو خاورې کېږي نه، د هغه خو روغي. نو دوی ته ورته وایي چې ما جسد به دلته نه پرېږدی بیا وړی. وایي دا مفسرینو کرامو دا خبره لیکلې ده ویلې چې 40 ورځو دپاره د امانت لکه موږ او تاسو د هغه کې او هغه د چې امانت یې کېښودلو او هغه خوشبیانې مشبیانې پرې وویلې په تابوت کې تیار کېښولو. نو چې 40 ورځې پوره شوې بیا یو خپله یوسف علیه السلام د یوسف علیه السلام ورونه او د مصر مخور خلک چې کوم یو دا ټول ورسره یو ځای شو او د یعقوب علیه السلام جسد مبارک بس دې ځای نه روان کې او ویوړلو بالکل کنعان ته په کوم ځای کې موږ یو خبره کړې وه چې په دې الخلیل کې الخلیل د حبرون چې ورته وایي په دې ځای کې یو غار دی، په دې غار کې د خپله د حضرت ابراهیم خلیل الله قبر هم همدلته دی، د هغه د بیبي ساره قبر هم دلته دی، بلکې بیبي ساره د ابراهیم علیه السلام نه مخکې وفات شوه. د هغې هم د ربقا د حضرت اسحاق علیه السلام هغه چې کوم یو بیبي چې کوم یو د یعقوب علیه السلام مور دی هم قبر هم دلته دی، خپله د اسحاق علیه السلام قبر هم همدلته دی. همدغه ځای ته مکفیل یې نومېږي. دلته د یعقوب علیه السلام غم ویوړلو هغه جسد مبارک هلته او په هماغه غار کې د هغه یې ښخ کې. دا صحیح روایت دا دی. خو یو روایت دا هم دی ګوره ډېرو کتابونو دا هم راخیستی چې د یعقوب علیه السلام خپل اولادونه او خاندان چې مصر ته نه ولاړ نو دا په نابلس کې اوسېدل. د نابلس چې کومه منطقه ده دلته اوسېدل. نو وایي چې عمل ته یې ویوړو نابلس کې دی خاورو ته وسپارلو. دا دواړه روایتونه راغلي چې په نابلس کې دی ځکه د خپل خاندان ځمکې مکې چې وی هلته ځمکه لرله هغې ځای کې نو هغه ځمکه کې دی ښخ کړو. او دا بل وایي چې نه د یعقوب علیه السلام زیارت هم همدلته د ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام د خپلې مور دې سره غالبا دا روایت صحیح ذکر راځي چې دلته ټول هسې په غار کې ټول ونو ضرورت بل ځای کې د څه وه د هدیره خو هسې شریک کوي نو دلته بیا یې خاورو ته وسپارلو د دې نه وروسته. بیا سیدنا یوسف علیه السلام چې و دا خو اوس دلته تقریبا عزیز مصر و بلکې ټول اختیار دی هم د سره و ځکه هغه پاچا چې هغه په ده باندې ایمان نه وړی وایي چې بیا پاچا مړ شو. دا کوم یو پاچا چې امیر هتف چهارم چې کوم یو دی بیا وفات شو. دې نه وروسته چې دی کله وفات شو هسې هم د اولاد نه لرلو بچي هم دلته پاتې شوه. نو یوسف علیه السلام 80 کاله د مصر واکمن او عزیز او وزیر خزانه او وزیر زراعت او بل بالاخره چې پاچا مړ شو مکمل واکدار. نو 80 کاله د هلته حکومت وکړی نظام یې وچلولو او د مصر په تاریخ کې تر ټولو
روښانترین او د ترقي او د هغه دور چې دا د یوسف علیه السلام دور و د اتیا کلن. نو د یوسف علیه السلام عمر مبارک دوه روایتونه راغلي، خو صحیح روایت دا دی چې د یوسف علیه السلام عمر 110 کاله و. 110 کلونو ته چې ورسېدو د حکومت تقریبا داسې لاندې باندې اتیا کاله ووت، او بهترینه دوره په تاریخ کې چې وه هغه د مصر په تاریخ کې د حضرت سیدنا یوسف علیه السلام، ځکه هغه بالکل د ملت په دې خدمت او په هغه کې دومره ترقي او دومره هغه وکړه، دومره هغه یې کولو چې بالکل دا ملت په ځان ټول اشوک کړی و. څومره غلامان چې د ټول آزاد کړه، بالکل مصر یو آباد ملک یو هغه یې نه جوړ کړ. نو 110 کلنۍ کې به یوسف علیه السلام وفات شو. چې کله وفات شو د وفات نه مخکې دا یو خبره وکړه، ځکه دته وحی باندې معلومه شوې وه چې بني اسرائیل به د مصر نه وځي، بیا به ځي بیرته خپل هغه ته اسرار کنعان ته مځي. نو وصیت یې ورته وکړی د خلکو ته، چې ورته ویل چې تاسو چې کله ځئ د دې ځای نه وځئ نو زما مړی به ځان سره وباسئ، هر څونه چې وخت شو کلونه هر څونه پوهته، خو زما مړی به دلته نه پرېږدئ او مړی به هغه کوئ. نو وایي په دې وخت کې د یوسف علیه السلام مړی چې کوم چې کله وفات شو د سرو زرو په صندوق کې، د سرو زرو په تابوت کې ځای په ځای کې، او وایي چې رودینیل چې کوم ځای کې بدل د رودینیل په دې منځ کې ښخ کړه دلته، چې دا رودینیل کې دا روایت صحیح روایت دی او حدیث کې راځي. غالبا دا حدیث امام احمد حنبل را نقل کړی دی چې دلته ښخ کړی او د اوبو یو ډنډ کې. بیا چې کله موسی علیه السلام تلو، انشاءالله موسی علیه السلام په درس کې به دا خبره به خپله راشي چې موسی علیه السلام چې کله تللو نو په لاره کې لاره ورکه کړه. بیا چا ورته دا لاره ورکه کړې، موسی علیه السلام ورته چې لاره ورکه نه ده، تاسو د یوسف علیه السلام هغه چې ځان سره وې نه سئ جسد مبارک، نو دا لاره نه پیدا کی. بیا کیسه انشاءالله بیا وروسته راځي، دا امام احمد حنبل خپل هغه کې را نقل کړی د په مسند احمد کې. نو بیا انشاءالله هلته بیا ووایو، هغې ته به اشاره وکړو. یوسف علیه السلام بیا همدلته ښخ شو. بیا دا خاندان همدلته اوسېدلو، دا 80 کسان چې بیا خو دلته د بنیامین 12 زامن د بنیامین وشو، دا د نور وشو، یو خاندان ترې جوړ شو. چې موسی علیه السلام کله وتلو تقریبا غالبا 3-4-5 لکو ته د هغوی تعداد رسېدلی و په دې هغه کې. نو 400 کاله تقریبا صحیح روایت دا دی چې 400 کاله یا 3.5 کاله دوی د بني اسرائیل دلته په دې هغه کې مصر کې اوسېدل. انشاءالله هغه خبرې بیا باقي به بیا د سیدنا موسی علیه السلام د سیرت په هغه کې کوو. نو یوسف علیه السلام دغه 3 درسونه چې موږ وړاندې کړه د سیدنا یوسف صدیق صلوات الله علیه وسلم سیرت موږ په لنډ مختصرو هغه کې وړاندې کې. الله پاک دې موږ د انبیا علیه السلام محبت، د هغوی آداب او د هغوی هغه زموږ نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.